السلام علیکم ګلنو اوریدونکو اوریدونکو امید لرم چې ټول به روغ جوړ وو. په نن ویډیو کې به زه تاسو له ښایم چې موږ تاسو که وګورو بعضې خلک موږ په فیسبوک باندې پوکټ راشي نو په نوټیفیکیشن کې دا څه لرو چې او څه لای خلک کوي. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زموږ چینل نه وي نو زموږ چینل داسې سبسکرایب کړو، د غنټې بټن هم داسې په آل باندې کړو چې زموږ ټولې ویډیوګانې د ټول نه اول دررسي. نو شروع کوو خپله ویډیو ټیم نه ضایع کوم. زه خپل نوټیفیکیشن لڅم. که تاسو وګورو دلته کې زه پوکټ کړی یم خان شریف کفایت افریدي اینډ وحید شاه افریدي پوکټ یو. د څه له پوکټ کوي او دغه څه مطلب دی. نو زه دا باندې کلیک وکم نو زه دلته درو کسانو د تاسو خلکو زه پوکټ کړی یم. نو څه له پوکټ کوي څه مطلب بیري عمومي پوکټ کوي شو کنه. نو دغه دا مطلب دی سمپل چې دغه اټینشن حاصلول یو سړی توله جواب نه درکوي، میسج جواب نه درکوي یا بل جواب نه درکوي نو دا فیسبوک یو داسې هغه اپډیټ پکې اچولی چې یو سړی پوکټ کوی شي هغه نوټیفیکیشن لوډ شي نو آیا تو ولا د پوکټ نوټیفیکیشن خو خلک ګوري چې نوټیفیکیشن وشي نو خلک یې لازمي ګوري نو تاسو دغه نه پوکټ کولی شو. که زه دغه نه نون د بل مرګریم پوکټ کولی شم او دغه لم پوکټ بیک کولی شم. نو دغه سمپل دا مطلب دی چې مو یو بل کاس اټینشن حاصلول توجه کول ځان پالو. نو دغه صرف دغه مطلب دی، نور دا کې څه نشته ری، صرف یو بل مرګري توجه ځان پالو حاصلول چې هغه تو میسج جواب یا نه درکوي یا بل یو شاید ته غوړه ته نه کوي نو ته پوکټ کولی شي یا ته ویری ته پوکټ کې غل نوټیفیکیشن لوډ شي نو اته نوټیفیکیشن وګوري نو اته پر تو طرفلا توجه کېږي په که ویډیو له خلک د لیون زموږ ویډیو سره لایک کو زموږ چینل باندې کنه نو چینل د سبسکرایب کو ان شاء الله به مې لږ د بل ویډیو کې د خدای پامان.